تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہدایت کړو چې تاسو خپل غلامان چې کله تاسو کورونه کې لوښي شي مات کی نو پاغه سزا مو ورکوي ځکه د لوښو د پاره هم عمر وی لکه څنګه تاسو د پاره عمر او وخت وی د دې حدیث روایت مسند فردوس د دیلمی کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو د حدیث دا خبره معلومه شوه کو کور کې مثلا نوکر وستا مزدور وي یا سبا زنانه وي خپل کور کسان وي یو لوښی راواخیست هغه د لاس نه پرېوته مات شو نو تاسو په هغې باندې دومره اکشن ما اخلئ دونه غوسه مه کوئ چې هغه ورټي هغه ووهئ یا خپل خادم یا غلام یا کور کې زنانه یا خپل ماشومان لکه دا لوښی و بس د نبي علیه السلام د حدیث نه معلومه شوه لکه څنګه زموږ انسانان دپاره خپل عمر د خپل ټیم د هغه نه بعد ممرو دغه رنګې لوښي دپاره پیالو دپاره پلیټ دپاره کاسې دپاره وغیره لوښو دپاره هم خپل عمر وي چا عمر پوره کي او ماتیږي به لاس نه پرېوځي نو دې وجې نه په هغې باندې خپل غلامان خپل نوکران خپل مزدوران خپل بچي خپل زنانه مه رټئ مې کنځئ بد درته مه وایاستئ بس قصدن خو د هغه دا کار نه دی کړی بس لاس نه پرېوت نو د هغه شي وخت پوره ومات شو د دې وجې نه په دې حدیث باندې په خپلو کورو کې عمل کوئ او بېځایه خپل غلامان مزدوران دارنګې د کور زنانه خپل ماشومان د دې کار د وجې نه چې لوښی ترې مات شو په هغې مه رټئ په هغې مه کنځئ په هغې تسلیل مه کوئ په هغې سپکه مه کوئ کنځلې ورته مه کوئ جنګ جګړې په هغې باندې مه کوئ. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.